په تیره اونۍ کې د مرکز کابل څخه فراه او هرات ته د کورنۍ چارو وزیر او ورسره مل پلاوی راغلی و چې د هرات کندهار په لویه لار د شته امنیتي پوستو د غازۍ او باج اخیستنې په تړاو د موټر چلوونکو شکایتونه او اندېښنې وڅېړي او ژمنه یې ورسره وکړه چې بیا به فراه رود، فراه او دلارام سیمو کې د موټر چلوونکو څخه غیر قانوني پیسې نه اخیستل کیږي. خو نن بیا موټر چلوونکو د اعتراض په ډول ولایتي شورا کې راغونډ شوي او وایي چې حکومت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او د فراه رود، فراه او دلارام سیمو کې شته امنیتي پوستو او پولیسو غیر اصولي چلند ورسره کړی او له وړاندې ډېرې پیسې ځینې اخیستې او سختۍ راټولې دي. نور حال زموږ د همکار په راپور کې. که څه هم تېره اونۍ د هېواد له مرکز کابل څخه د کورنیو چارو وزیر د یو پلاوي په مشرۍ فراه ولایت ته لاړ ترڅو د هرات کندهار په لویه لار د موټر چلوونکو او سوداګرو په وړاندې شته ننګونې، د پولیسو باج اخیستنې او په دې لویه لار کې د خپل سرو ګمرکونو ستونزه چې موټر چلوونکو څخه غیر قانوني پیسې او اخاذې اخلي وڅېړي. دې پلاوي ژمنه وکړه چې بیا به پولیس د موټر چلوونکو څخه جیجه نه اخلي او غیر قانوني چلن به نه ورسره کوي. خو د هرات کندهار او کابل په لویه لار موټر چلوونکي وایي چې حکومت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او ادعا کوي چې د فراه رود، فراه او دلارام په سیمو کې شته امنیتي پوستو او پولیسو ورسره غیر اصولي او ناوړه چلند کړی دی. دوی چې د هرات ولایتي شورا کې د اعتراض په ډول یو ځل بیا راغونډ سوي وایي چې د حکومتي چارواکو د ژمنې سره سره بیا هم امنیتي پوستو او پولیسو له وړاندې ډېرې پیسې ځینې اخیستې او سختې رټلې هم دي چې په خبره یې موټر چلوونکي ژوبل سوي هم دي. دوی خبرداری ورکوي که حکومت یې ستونزې ته رسېدنه ونه کړي نو د میرداود بندر به بیا هم د ترافیکو پر مخ تړلی پاته وي. در حدود 10 روز بشه که راه بسته ما بیام جناب محترم ولی ولایت هرات ما رو بخواستم، هیئت‌هایی که از کابل آمده بودن به ما وعده دادن که شما در حدود 20 موتر هستی مطالعه کنه به زیرا که برای یک امتحان بشه سعی کنن که چی معلومات به دست بیاره. حالا موترایی که برفت به زیرا هم مردم بیشتر لطکوب شد و هم بیشتر پول اخذی کردن. در حدود 6 تا گمرک غیر قانونی داره ما به مسیر شهرها هرات، کابل، قندهار امروز. هیئت اومده بود برای ما گفت که شما راه حل شد، مشکل شما حل، پست‌های امنیتی دیگه پول نمیگیره، دلارام فرارود پول نمیگیره، شما موترها حرکت دیم. ما به گفته از او 50 موتر حدود 50 موتر اعلام کردیم. اینا که رفت پسته به دلارام و فرارود اینا تحت شکنجه گرفتم، زدم دست یکی بشکست، 6 موتر اینا رو شکستم. اینا تا به شام نگاه داشتم، شام از اینا موتر 4000 5000 گرفتم و اعلام کردن رفتم. دا موټر چلوونکي همدارس په دې لویه لاره کې د غیر قانوني ګمرکونو شتون څخه هم سر ټکوي چې په خبره په غیر قانوني ډول ډېرې پیسې ځینې اخلي. دوی وایي چې دا ستونزه په وار له چارواکو سره ګډه کړې خو بیا هم تر اوسه هیڅ ډول عملي ګام نه دی اخیستل سوی. دا موټر چلوونکي وایي چې د فرارود او دلارام په اړوندو سیمو کې د پولیسو شته امنیتي پوستې ان چارواکو ته هم سپکاوی کوي او په خبره چې چارواکي هم نشي کولای دوی د خپل سرزوري او باج اخیستنې څخه منع کړي. موږ ته دغه مشکل چې پېښ شوی دی خو هغه مو څو واره تکرار کړی دی چې د فراه ولایت کې دی، د فرارود په ولسوالۍ کې هم دلارام کې دی او یو عمده مشکل د موټروانانو دا دی د هرات مستوفي کتابچې نه توزیع کوي. دا خلک ډېر شکایت لري. بالاخره موږ ته هیاتان راغله د پارلمان وکیلانو از ستار حسیني په مشرۍ، خو نوره موږ وعده درکوو تضمین یې کوو چې دا خلک به نور دا مشکل په فرارودو کې دې منطقو کې نه جوړوي، د پولیس په غیر قانوني پیسې نه اخلي. موږ یو څو موټران امتحاني ورېلا کړل، هلته ورغله د هغو سره موږ اسناد فلاس لرو چې در پخوا بد چلند شوی دی. هغه وزیر داخله ته یې وريادوي او بل ته یې وريادوي، هر چا ته توهین کوي، وایي موږ دیوالي موږ څوک نشي پر شا کولی. دا لاره چې ایران او ترکمنستان د هرات، تورغونډۍ او اسلام قلي بندرونو له لارې د هېواد له مرکز او نورو ولایتونو سره نښلوي د 10 ورځو را په دې خوا د ټولو ګاډو پر مخ تړلې پاته ده چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې را پیدا کړي. د هرات ولایتي شورا هم حکومت د ژمنې په ناعملي کولو تورنوي او وایي چې د مرکز څخه راغلی پلاوي ډاډ څرګند کړی و چې ستونزو ته به یې رسېدنه کوي، خو تر دې دمه هیڅ راز مثبت بدلون نه دی لیدل سوی. د هرات ولایتي شورا رئیس کامران علیزی غوښتنه کوي که د دې لارې په اوږدو کې شته امنیتي پوستې اصولي تنظیم نشي نو په خبره به ټولې سي. در حقیقت در حدود 10 روز میشه مسیر رفت آمد به روی تمامی مردم بگیم افغانستان و هرات بند شده و خاصه از این مردمی هستن اخاذی‌هایی که در سرک نیروهای امنیتی از موتردارا گرفته بودن باید نگیرن و این پست ها یا جمع بشن یا اصلاح بشن. متاسفانه به 10 روز تا حالا هیچ نتیجه ندادن، وعده دادن، همه وعده های خالی.
هیئت از مرکز به ولایت هرات مادن و هدایت داده که راه باز شده و هیچ مشکل نداره، کس از شما پول نمیگیره. دوباره که رفتن اسناد کتبی موجود دست خود مترداران و نماینده‌های مترداران که دوباره پس اونا لطکوب کردن، از اونا پس بیشترتر از قدیم پول گرفتن و اونا فوش دادن، بیاب کردن، حرکت کردن، باز دوباره برفته. به مردم وعده کردیم، وعده خو عمل نکردیم. دا په داسې حال کې ده چې د لسو ورځو را په دې خوا د میرداو سیمه د موټر چلوونکو د اعتراض له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې ده چې د هرات او ګاونډیو ولایتونو اقتصادي وضعیت یې راپسې ترنګل کړی دی.